د مور په شان هغه سوټکی موټکی تی اوس زه راوړم اوري د علي شه د مور سوټکی اوس مال ټول په کار دي چې پسې زه دلته راوړم دا خلک والله سوټکونه بغیر نه سميږي اوري د علي شه مور زنده‌باد سونیا شاه زنده‌باد والله نه راخزه اوري بغیرتی دې نه کړل پالی شه باندې موږ ننګونه کړل خو چاره له خزه کړل نه دا اوري د شپې چرته چا په 2 بجې باندې ګور نه راتل ډېر غیرتی خزه نه راخزه اوري په دې خلکو باندې چې سری سترګې ورځي غیرت تر پکې غیرت والله چې غیرت تر پکې قسم دې پښتنو زماره میسج وته ورسوي د علي شه مور ته سور سلوټ ته کوم سور سلوټ ته کوم تاسو چرته علي شه شپې ولید چې چا په گاډي کې لاړه اے پښتنو تاسو چرته علي شه ولید چې چا دوبۍ ته بوتلا غریب نه دي غریبانان په پردي کور کې ناشتي او زه پسې لګیا بل پسې لګیا زنانه راي سره کړل په داوود شاه باندې ګیره وخروله د خلکو قران کو تاسو داوود شاه ګیره وخروله زنن سبا د خلکو دون تر اوسته ما زه د مسلمانای نه وزم قسم دې بس ته نعوذ بالله قران کو ما د مسلمانان نه دي منافق دي پوه شوي د خلکو د پیجونو والا د بړواګانو د خورغودانو مرغودانو پیجونو والا د دلګانو د سوټو والا د موکونو والا علي شامور زنده‌باد او تعالی ولی شاله به ان شاء الله زه 2 جوړې علم په 5,000 روپۍ اعلان 10,000 روپۍ اعلان ستاره پاره او د علي شاه لپاره لزر زماره طرف نه اعلان دی او د داوود شاه لپاره چې دینو اس اعلان هم نشتی ګيري سه توهین کړی دی او د علي شامور زماره زندګۍ پورې زیات خبرې بنه کو چې کومه د وسی 5,000 روپۍ رابطه را سوک پاره میاش کې زماره طرف نه ستاره پاره اعلان ازو بتا ته د خپل مور په شان نظر کوم کتار سکے غیرت تر پکې غیرت د شپې د لور د چا سنه د پرېخ دوبۍ ته دینه د پرېخ د پردو یارانو سره دینه د پرېخ او کچرته ډرامې لزینو په خپل وسور سره کچرته فلم لزی په خپل وسور سره نو غټای ګرځي د علي شامور او داوود شاه مور سره ستاره پاره کته زما سره بیت وکړه 5,000 روپۍ پی میاش هر میاش زماره طرف نه ستاره پاره چې ته بزانه خپل صادر علی خپل جامع علی خپل پیزار علی زماره طرف نه د علي شه د مور د پاره اعلان 5,000 ار میاش تر مرګ پورې ستاره جون پورې 15,000 روپۍ زما اعلان چې زما د جون پورې به د علي شه مور ته 5,000 روپۍ زما اعلان د زندګۍ پورې والله غیرتی خزره قسم دې چې غیرتی خزره صرف غریبانان دي بس صرف غریبانان دي په پردي کور کې ناشتي په دغه وجه باندې خلک ټارګټ کوي او موږ چې ټارګټ کوي موږ خو په د افغانانو سره جګړه کولې اوس ما جګړې پریختي پاکستان افغانستان دواړه زنده‌باد او یاره ته ماته جنگ شه یار څنګه کوم نه ضروره د علي شامور زما چیلنج قبول چیلنج نه زما خبره قبول کړه 15,000 روپۍ پاره میاش کې په هر 28 تاریخ بزه تعالی 5,000 روپۍ درلېګم ها په کوم میاش کې به خرچ روپۍ راسنوي یا مثال په تور کار مې نو په بل میاش کې په یو میاش کې 60 شوي په بل میاش کې بدلله زره درلېګم یو ځای به درلېګم ډبل به درلېګم دا د علي شه د مور د پاره اعلان زماره طرف نه او زماره طرف نه ته پیسې کې ځانه په صادر لري د سر د پاره خولي جامع او په ځانه لري پیزار او پیالي خپل خوراک په پکې او ستاره پاره د زما اعلان دی د علي شه د مور د پاره زماره میسج وتورونو ورسوي والله چې ګوره هغه د دیونه خدا اره شپې په 12 بجې ګوره علي شه چا سنه د پرېخ نه په 2 بجې نه د پردو خلکو سره پرېخته کزینو په خپل وسور سره نه غټای ګرځي او غټای ګرځي د علي شامور والله ټایګر د ټایګر شو پیر راسره شي کنه خاندان موږ شنه پراته یو په مسافرو بس غلطي خبره نه کېد علي شامور موږ به تاسو احترام کوو ان شاء الله والله چې په دې مسافرو د کور جوړوم بس ته اوه ته صرف د دې مسافرو سمینه وکا
او چې د مسافرو د طرف نه ته کم ډیمانډ کې او دله مې پوره نه کو زه به سفیر شاه نه یم که تاله چا ځمکه درکړه د 1 کوټې دپاره د 2 کوټې ستا لپاره د 1 کوټې د جوړولو زما له طرف نه اعلان دی زه به جوړوم ستا لپاره د علیشه د مور دپاره زما له طرف نه به زه جوړوم د بنیاد نه واله او د سره پورې د لنټره پورې زه به پې خپل خرچه کوم خپل مال به پې لګوم چنده وله نه غواړم زه به پې خپل که تا له چا د کور دپاره ځای درکړو که نه نو انشاءالله چې په هغې باندې به 1 کوټه زه آبادوم او نور چې پکې کم کاري زما ملګري به یې کوي زما نه پیج ملګري به یې کوي د علیشه د مور دپاره انشاءالله ورونو دا دقه شانتې د خلکو لیونی کړله لکه دا څنګه چې زه راغستی یم حقیقت ته وایم حقیقت ته وایم دړه خبره راته کوم ولې ډمانې خو نورې مې دي خو لږې غوړې دي روپۍ اوس ورسره دي خیال هم دی لږې مالداره دي وعلیکم سلام وقاص بھائی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں ستا په انتظار کې ناسم څنګه ښی دیره کې مرونه میم په دیره کې دي ګاډی م ولاړ دی خو که ګپ له راځې راځه زه بیا ځم د ماسپښین نه پس وځم او که نه وایي توتیان د ګولو داسې چل دی د علیشه مور انشاءالله چې زما د زړه نه ستاسو محبت پیدا شو او ما که ته چېرته په بده یاده کړې زه ستا نه د هغې نه معافي غواړم او ته زما باسیتي مسلمان داسې یې لکه مور بس زه به ستا داسې احترام کوم او انشاءالله که تا له چا د کور اعلان وکړو د ځمکې د کور اعلان نو انشاءالله چې ستا دپاره به زه 1 کوټه جوړوم بیا د کور چاردیوالي وغیره وغیره زما ملګري شته په امریکا کې شته په لندن کې شته سعودي عرب کې شته ستا لپاره به زه چنده کوم خو تا له به زه کور جوړوم خو شرط به دی چې علیشه ته به لوپټه ورچې ښه مزېداره او بربنډې مه ګډوه جامې پوره ورچوه او تنګ شیزونه مه ورچوه په تنګ شیزونو باندې چې کومه زنانه وایي تنګ لباس اچي په ښځه د الله نالت ورېږي کومه ښځه چې وایي داسې لباس اچي چې د هغې وجود خلکو ته ښکاري په هغې ښځې د الله نالت ورېږي کومه ښځه چې وایي په سر کې دا قب کوي دا په هغه ښځه باندې د الله نالت ورېږي موږ ستاسو به بېعزتۍ نه درپسې موږ دا وایو چې دا دنیا پاتې ده مرګ راپسې دی ورځ د قیامت محشر د قبر عذاب د قبر سخته نفسي وایي بیا به د دې دنیا دا عیش عشرت نه وي دا ګډاګانې به نه وي دا ګاډي به نه وي دا بنګلې به نه وي دا خلک به نه وي دا مینهوال به نه وي نفسي وایي زوی به نه وي پلار به نه وي زوی به د پلار نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي لور به د مور نه تښتي مور به د لور نه تښتي بس صرف په دغه خاطر موږ تاسو ته وایو زما دې په الله قسم که تاسو موږ ته یا مثال په طور تاسو ته موږ سپک ګورو یا موږ تاسو د غریبۍ د وجې نه ټارګېټ کړی یا موږ تاسو بېوسه موږ تاسو ته ویلي چې بېوسه موږ په تاسو باندې خپله بدماشي کوو موږ د الله د عزت نه خلاص کې د سر نه د خلاص شو نه موږ تاسو خپل عزت ګڼلی او میسج به هم درکړی نو انشاءالله که زما په خبرو د عمل وکړو نو دا اعلان ما ستا لپاره وکړو زه به وله چنده کوم خیرات به وله غواړم صدقه به وله راټولم ویډیوګانې به وله کوم صحیح ده ستا لپاره به ستا له سر سوری موږ جوړو انشاءالله ستا لپاره به موږ ستا له سر سوری جوړو انشاءالله د سعودي عرب ټول مسافر والله ټول یې خوښوي موږ ستا کنځلې هم ګورو ته چې کوم کنځلې کوې هغه هم موږ لایک کوو موږ ورته خاندو ستا چې نوې ویډیو راشي زه په خپله اول ستا پیج ته انټري وکړم چې د علیشه مور څه ویلي د لور ګډا دې نه ګورم د علیشه ګډا نه ګورو خو ستا خبرې اورو ته چې وایې سلام علیکم مینهوال نو موږ ستا خبرې اورو ستا خبرې ګورو د علیشه نه ستا خبرې سونیا شاه تا ته ستا د خبرو څه ګوره ټول مسافر مینه کوي ولې چې موږ خاندو ته چې کومه ویډیوګانې کې ستا ویډیوګانو ته موږ تشي نیولي شپږ ملګري ناست یو په خدای مې دې قسمي موږ اته ملګري ناست یو چې ستا ویډیو راشي موږ ورته ناست یو چې ګوري ته چې کومه سوی موږ خاندو د خندانه شنه پراته یو شنه د خندانه پراته یو قسم دی او زه یو مسافر یم زه به درته په زرګاو مسافر وښیم چې ستا څه مینه کوي تا خوښوي ستا په ویډیوګانو باندې خوشحالیږي صحیح ده نو انشاءالله زما دا میسج به تا ته در رسي ما زما څخه ستاسو رابطې نشته ما خو چا سره رابطې نه دي کړ زه د ښځو سره رابطې نه کوم نه مې دي کړ صحیح ده خو زما دا میسج به تا ته در رسي انشاءالله او که زما دا میسج د خوښ شو نو واپس ریپلی جواب به راکې او که خوښ دې نه شو نو ګورې سي نه سوټکۍ دې راغستی سوټکي ګورې مه راله او که نه
یو مسلمان د بل رور دی ماته د باسیت مسلمان سوې مور مې ته وي باسیت مسلمان مې ته مور وي صحیح ده اسینه اوس را پسې تاسو ټکی راغستی نو بیا به دا غي څه کوو دا شان دې انداغه په حق کې خبره کړو دا اوس چې جګړه روانه او یو زنګ شه افغاني اورور دی ورور زنګ والا را پاسه راشه افغانستان پاکستان لاله خبره ختم زما دوانه هوادونه زما هوادونه دي السلام علیکم سید ولی شاه. وعلیکم سلام څنګه ورور خیر برابرې سید ولی شاه څنګه خیر قلاری ده خیرتونه دی وروره دا مینوال زه کوشش کوم چې تاسو پیژنې تاسو نوم څه دی نمبر 1 په کوم ځای کې د کوم ځای سره تعلق ساتي دا غینه پس بیا تاسو غزاورم زمانو صدیق دی او یم د افغانستان اورora په دې ډېر زیات خوشاله یم چې یو پښتون د هر څه نه توبه کړې ده نه کنځلې کوي چاته راغلی زمونږ مرورې او په دې خوشاله چې بس کنځلې د منځه لاړې د هر څه لاړې د منځه زمونږ مرورې او بله ان شاء الله مخکې چې د هر څه نه مخکې چې راول مونږ الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو مسلمانان الحمدلله بشکه زه انداره په انداره دا کمره به شاته کومه لګې دې وګوره کنه سید ولی شاه والله قسم به تقول مزه خپل مخکې د صف نه پرتو دغه چې تا به ډېرې سختې کنځلې کولې اوس مې وروري اندغه جنماز باندې ورځې ناست وم چې کړنګ راغی چې ویډیو چا شیر کړی ورته سختې کنځلې کولې والله خیره مې درته وکړه اوس دې الله نه قبلوي بس دې نه معذرت غواړم دې ټول خلکو په مخ کې اوس خو دې بخښلی یم که نه نه الله دې وبخښه زما د تړه کې تا ویلې مار څه پرېښي دي او دا کنځلې ګوره دا هېڅ فایده هم نه کوي که نه او نه په کنځلو نه مټ ګټل نه په کنځلو مټ ګټل کېږي ما ډېره کوشش زه خبرې ما ته لږ وخت راکړه ما ډېر کوشش وکړ چې زه تا سره پرسنل خبرې وکړم که نه موږ تاسې ټول سره ورونه یو الحمدلله اوس ګوره که زه دلته زه په یوروپ کې اوسېږم که زه دلته غلط کار وکړم والله ما ته پښتون خلک وایي پښتون دا کار وکړو تېره موده چې ما سره یو دغه کې زه کار کوم یو شرکت ورته د امازون کې یو پنجابي ملګری دی زمونږ ما سره څه د مردان ملګري دي نور څه دغه دي که نه نو هغه پنجابي ماته دا وایي که موږ پنجابي نه ولو نفرت کوو پنجابي هم زموږ ورور دی نفرت چې نه کوو هغه ماته وایي تمہارے پټان به اوکې درې او دې د پېښور که نه نو ما په دې فخر وکړو چې ماته وایي چې تمہارے پټان به که نه یعنی زه والله په پښتون باندې زه خپله ډېر سخت نیشنلست یم په پښتون مرمه خو بیا چې زما افسوس ما ته په دغه وخت کې ډېر افسوس راشي چې زه ډېرو ملکونو یوازې پښتون دی چې پښتون ته ناروا کنځل والا طاهر ور لږ صبر وکړه 1 منټ په دې واتس اپ رنګونه مه کوئ که مسلمانان یې د مسلمان مور د باندې سر تړلی پلار نو زما په ویډیو کې تاسو په واتس اپ خیر زما आवाज ورسي سید ولی شاه اورورا نو د سیده چې زمونږ اساس ډېر یو قوي رشته ده او هغه قوي رشته چې دغه چې لا اله الا الله دی نو پیغمبر الحمدلله چې یو قوم چې په بل قوم چې نشي بهتري دي مګر بهتريږي په تقوا سره کنه او دا نه د چې موږ دلته یورپ کې موږ خپل پښتونولي او خپل دغه یې کړی دی نه الحمدلله بس ولا دلته نور چې یو سړی کې لږ ضمیر د چا لګیږي کنه ولا دلته نورم کېږي سړی دغه ضمیر نورم لګیږي او خپل جذبه نورم زیات بالکل زړه ضمیر بالکل نو سید ولی شاه ورور زمونږ وروري او ولا د مخ اوس زه د اوس کار رالم او ستاسو د ویډیو ما وکتل چا شیر کړی و نو مې کتل نو تا ویلې چې د علي شاه مور ته زه دغه اخلم د علي شاه د کسي شین ماته صحیح نوم نه راځي اکنځلې چې که خزه سمو میږي عارش سونیا شاه او زه دې کې د یو ټکی دغه کومه یو ټکی یو زیاتومه ده تا مخکې خبرو کې چې هغه موږ ته د مور حیثیت لري واقعیت دی خو زمونږ د سونیا شاه نه ګیله نه کوو که سونیا شاه نن ووایي که نه چې ما ته دغه واخله کور واخلې والله قسم درته خورم چې هر سړی که زما نوره اوسه ونه شو غلی یو زر کال لارې خو به وکړم که نه
صحیح ده هر سړی کوي په همدې یورپ کې په دې سعودي کې په دې دوبۍ کې د بالکل دې لوی مشکل په دې پلار کې دی دا پلار دا ماته دورنګه غونډه ښکاري او سونیا شاه چې خپل دا ډیره غیرتي ښځه ده ډیره زیاته دا ماته دورنګه غونډه ښکاري کله په یو ګټ اپ کې راشي کله په بل کې خبره دا کاتی خینه دي بالکل نو دا بالکل دورنګه ښکاري دا ډیره پښتنه او ډیره نو اور بل شي چې څوک په بده یاد کې خیال لري لکه دا د هغې غیرت دی دا د هغې جذبه ده او دا د انسانان دی په دې سوچ وکړي چې هغه راپاسي سمه مرچکی شي بل وروره تر افغانستان خبره وکړه ما ښه میسج شیر کړی چې ستا په شانتې محترم ورور زما څه په هر ټیم کې راغلی ما شیر کړی ویډیو په میلیونونو کې تلله ما هلن کې د غونډ افغانستان اختلافات نه وکړی خو زه بیا هم دا ویم که د غونو او که د نیمو او که د یو د ټول افغانستان نه ما معافي وغوښتله په ما پسې مرګ را روان دی زه مسلمان یم ما چې کومه څه کول هغه مخې ته نه کوم که نر دی او که ښځې دي زموږ وروڼه یایي ګوره سید ولی شاه خان زه درته یو خبره وکړم انسان چې د قیامت په ورځ به خپل عمل خلاصوي ځکه چې پیغمبر اسلام خپلې لور ته وایي چې دا فکر ونه کوي خپل خاندان چې اخره کې خپل خاندان راټول کړو ټولو ته وایي چې ګوره داسې فکر ونه کوي چې ګوره زموږ به سپارښت هلته نه خپل عمل به خلاصوي ولکه که زه سل وارې ویم چې افغانستان زنده باد او اشرف غني زنده باد او باجوه زنده باد او عمران خان زنده باد والله که دا د قیامت په ورځ به خلاص کړي دا خپل عمل به خلاصوي او دې شي نو سړی انما الاعمال بالنیات خو لکه عمل داسې یو څه شی دی که نه چې دا سیاسي خبرې دا زموږ استاد رسوي نه اوچت هم دي او هسې نه چې زموږ په دې بعضې خبرې موږ ته ډېرې ساده ښکاري خو سړی په شرک ته رسېږي کفر ته پرې رسېږي او نور داسې خویږي چې زه خو خپله شخصا سیاسي سړی نه یم خو غواړم چې خو دغه یم چې نیشنلیست یم سخت پښتون چې په ما یو ګزاره مو کې زه یم خیر دی بس بیا داسې مه کوه زه ورته دا مخ هم داسې نیسم زنده باد والله که ته ماته وې ته زما نه ګیله کوې که نه ته زما نه لرې ګیله نه چې ته زما نه ګیلې هم وکړې نو زه به تا ته ویم چې زما د سر تاج یې زما ورور چې ته د پښتون سره دومره مینه کې د افغان سره او ستا دا ویډیو نه ده دا ویډیو به په میلیونونو کې ځي زما وروره ستاسو نوم څه دی خپل نوم به یاد کړئ هر څه او دا به ټول افغانستان او پاکستان ته ډالۍ کېږي انشاءالله په میلیونونو کې انشاءالله الله دې وکړه نو خبره داسې ده سید ولی شاه که نه چې پښتون به یم پښتون چې هر ځای کې مې که نه اوس که ما تا سره هر څومره بدي او دغه یې سره ګناه مې سره دغه مې بیم چې ته زما دایرې ته راشې او اوس که زه اوس اول به د دې یو بل مثال راوړو که اوس خدای ناخسته ماته یو بل قوم والا کنځله وکړي چې ستا د پښتون داسې والله چې اول به ټول نه مخکې ته ورځي که تا لې وکړه ستا نه به پرې زه مخکې ورځم چې تا څنګه پښتون ته بالکل وروره زمانه یو سوال اوچت کو یو افغاني وروره وایي ته دونه خلافات ما وروره والله چې په سعودي عرب کې یم چې زما په افغان باندې د بل ملک سړی ظلم کوي زه به د افغان په سب کې وردېږم ولې چې لوغه مې یو ځای ده ولې چې زموږ دا دواړه ملکونه داسې پرمختګ د یو بل څه کوي چې موږ ته دا فرق نه محسوسېږي چې دا څوک دی او زه څوک یم بقایي خبره د سوشل میډیا وه وروره بس زه دغه خلکو په لاین باندې نور نه راځم زما ټیک ټاک وګورئ زما یوټیوب وګورئ ما هر څه پرېږدي یو میاشت تقریبا وشوه ما هر څه ختم کړي که زه د خپلې جنډې سپورټ کوم تا له به لاول عزت در کوم وروستې به د خپلې جنډې سپورټ کوم لاول به ستا عزت کوم وروستې به د خپلې جنډې سپورټ کوم سید ولی شاه خانه ګوره دا ډېر داسې کسان دي نه لکه افغانانو ته کنځلې کړي دي یو هغه سپین ږیری غوندې سړی دی د لاهور کې اکثر یې زه خو دا شی نه ما سره نشته خو دا خلک یې شیر کوي که نه به یې وګورو موږ چې دا څه وایي جان حبیب کاکا اوس یې پرېږدي اوس هغه نه کوي شاته عکسونه لګوي یاره هغه چې هر رقم هم پرېږدي که نه هغه ته مې ولاړه نه سپینېږي ځکه چې هغه بیم کوي یو لغته کوي اګان وخت کوي یو څه لغتې کوي یو څه کوي که نه یو هغه یو بل هلک دی هغه احساس سره چې هغه ویډیو کې راغلی و چې هغه څه نومېږي مړه زیشان دته مې هم زړه نه سپینېږي دم ډېرې ناترسه کنځلې کړي دي والله د دې که تو ځکه چې دا تا چې کوم کار کړی دی والله زما زړه کې ځای پیدا کړي که نه بل تا چې ډېر یو ځکه چې دا چا زړه نه یو کار وکړي که نه هغه د بل انسان په زړه کې ذهن یې قبلوي زړه یې قبلوي ذهن یې قبلوي او دا خلک اوس هم کنځلې کوي دا اوس هم دا کنځلې کوي والله دې اباد سپور دی ودان وروره ستاسو نوم سره زه د مالش یو پیر د بیا سوال کوم ستاسو نوم سره زما ان شاء الله ستاسو برابر ته جوړیږي ستاسو نوم سره
محمد صدیق مې نوم دی، دلته به کېدای شي د دغه کې شته محمد صدیق وروره زمونږ د اصله موږ سیدان یو. زما سید خاندان له اول د عرب نه تللی دی کونړ افغانستان ته، دا ماته معلومات دي چې زما خاندان په کونړ افغان کې دی. ستا کال کټ شو خو خبره ده زه خپله کمپرم کوم پته نه لګي سیګنل مسله دار څه ده. که ته بیا راځې نو راشه. د هغې نه پس زه په پاکستان کې یم. بیا د هغې نه پس زه چاته پته نه وه چې دا د دیر دی، واړی دی، سوات دی، پېښور دی، چاته هم پته نه وه. د دغې خلکو د وجې نه اوس زما پلار، خاندان، کلی، علاقه هر څه ښکاره شو. زه اوس په خپلو ویډیوګانو باندې لیکم سید ولی شاه دیر. نو زما را دیر خلک داسې نه دي، ماله اجازت نه راکوي. بیا وخت راکه. سید وروره تا ته اوس د کال اپشن هم نشتي. نو محمد صدیق بھائی ته زما فیسبوک اکاونټ ته راشه وروره. زما د فیسبوک دا لینک نه ته د راشه انشاءالله بیا چې زه راځم ټیم به راکې. زه د هغې نه پس ما له خپل مشران تره پلار چې زمونږ کومر فیسبوک دا خبرې وي موږ هغو بلاک کړو. په زمونږ په ایډو کې زمونږ پیجونو کې پلار نه و، تره نه و، ورور نه و، خپل خلک نه و، بلاک کړم و. زمونږ ویډیوګانې به خپلو خلکو ته نه تلې. صحیح ده. هغه اوس دا لانجه راله زمونږ ویډیوګانې لاړې په نورو ایډو کې لاړې، په نورو کې لاړې، په نورو کې ښکاره شو چې هلکه دا سړی څه کوي. والله چې حق کوي مې او زه د خپل مور او پلار نه ځان نه حق کوم. د مور او پلار د خپل لاندې جنت دی، بیا زمونږ د دیر خلک. نو زه په دغه وجه باندې وایم چې لالا زه د اشتو کارونو معافي غواړم او زه به بیا آینده دپاره هېڅکله هم داسې نه کوم چې زه د شر خبره وکړم، د شور خبره وکړم. بقایا سونیا شاه که انشاءالله که تا زما خبره ومنله افغاني ورور دله د زر هیرو اعلان وکړو. هیرو زر هیرو چې که هر کله داسې خبرې لکه څنګه چې ما تا ته ووې نو دا یو نه دی، په زرګاو دي. والله اعلی مقام به راته میلاو شي. دا دنیا به دې هم ښایسته شي، آخرت به دې هم ښایسته شي. او مړې تا خو دې بیا زما نه څوک په نوم باندې بده ووایي او بده دې یاده کړي. دا یو وایي دروغ وایي بلاک مې کو. دروغ وایم ستا زما څه کار دی، خیال دی بلاک مې کو. دا یو وایي غولخور. صحیح ده غولخور یم بلاک مې کړی. زه سپی ته زما په ایډۍ کې څه کې خیال نه دی. سیدولي شاه کال شه او وروره کال ته واپس رالې کال اپشن درته راغې واله. نو زه راته دا یم چې ګوره انشاءالله موږ به خدمات کوو پس ته دې نه. چا راته کال وکړو بس هغه کال ډراپ شو. ها ما یې نه پړی کې د ګیله راشي چې سیدولي شاه کټ کړم ما ته ته ورور وي ګورې کال لاغې او بس. نو داسې دی اوس ګوره که د داود شاه دا لور کډېږي په والله زه د ولاده یو ورځ مې دا ویډیو کړه سترګې مې پټې کړې او ډېر زیات خفه شوم. ډېر زیات خفه شوم چې دومره په دې دومره پښتنو په منځ کې دا جلۍ ګډېږي خو دومره څوک نشته چې ورسره کښېني چې دا ولې ګډېږي. او که خلک ځي هغه هم د دې لپاره ځي چې خپل پیجونه لایک کړي یا خپل هغه خپل پبلیسټي وکړي، خپله پبلیسټي وکړي او ځان مشهور کړي. خو هغې نه علاوه که څوک دا کار کوي او د زړه نه یې کوي که نه همداسې پټ دې ورشي بې ویډیو دې ورشي. ویډیو ولې کوئ؟ کښېنئ ورسره ورته ولې دغه دې جلۍ باندې د حیا څادر واچوئ. دې جلۍ ته پرتوګ اغوستل پکار دی، دې جلۍ ته سر پټول پکار دی. تو سر یې دا به آینده لري، دا به دغه لري. نو خو هېڅوک همداسې پیدا نه شو چې خو د هغې ډیمانډ به مې یو څه ناسه یو لږ به غټ وي. خو زه به ووایم چې داسې خلک شته دی چې یاره دا غټ ډیمانډ به هم قبول کړو. په دا ده چې ستا هم به تیار وي چې دا کار به نور نه کوو، خاوند به کوي او خاوند او لیکل به کوي، لیکل به کوي، دستخط به کوي. او بیا چې څه ډیمانډ کوو نو زه بیا ستاسو شیر کوم د پښتنو افغانانو سره انشاءالله موږ بلا شی خلک یو چې یو درهم یو ریال یو ډالر یو هیرو والله چې د هغو په کور هم جوړ شوی او تر مرګه پورې په زندګي هم تېرېږي. خو لاول به دستخط کوي، دستخط به کوي. د حکومتي سړی به ورځي، مشر به ورځي، حکومتي سړی به ورځېږو په هغې به دستخط کوي لکه مشر هغه سړی چې دا پاور کوي. بیا به د هغې نه پس چې څه ډیمانډ و موږ به قبلو او انشاءالله زه به د هغې دپاره سر جوړېږم او تاسو به راسه ملګري ملاتړ جوړېږئ انشاءالله. دې کې بلکل دې کې یو مشکل دغه سید ولی شاه اوس مې تا ته لګیم داود شاه زه دې کې یو مشکل دغه چې دغه ښځه چې ده دا ښځه ده پښتنه ښځه د واقعیت ډېر معلومات هم لري. دغه خاوند یې دا ماته ډېر بېکاره سړی ښکاري. دا بیخي یعنې داسې بیخي څه وایي اردو کې ورته څه وایي نیچي والا څه ورته وایي
چې بیخي زیرو زیرو زیات دی نیل بټه نیل بیخي دغه ماته زم دا ښځه دا کار پرېږدي چې چا لږه تشویق کړه په دغه ډول شا ماته صحیح سړی نه ښکاري ولا دا باندې مې څه خبرې هم ډېرې دا خبرې پسې خبرې دي که نه چې داسې پسې خبرې کوي نو دا انسان چې د خولې لږه پسې موږ ورته په دا اصطلاح کې وپوهوي په لکه پسه خوله دی که نه نو دا خبرې ډېرې پسې دي او هغه ښځه چې دغه ډېره تیزه غږېږي او ډېره او چا لږه تشویق کړه یعنې زه درته دا یقیني یم په اطمینان سره درته وایم چې دا ښځه به هر څه پرېږدي خو پښتانه دي په سعودي کې دي ولا دلته په اروپا کې ولا که زما وروره ستا دونه خوږې خبرې دي والله زه یم چې زه ستا دې خبرو ته ماښام پورې کښېنم ډېرې نرمې خبرې دي او ماشاءالله الحمدلله زموږ ورور یې موږ د باندې فخر کوو په اصل کې د علي شاه نه ده دا د دې سړي خپله لور نه ده او نه د سونیا شاه چې ده نو دا یې اولنۍ ښځه ده دا د بل چا ښځه او د علي شاه روغ یې راوړله لکه دا د بل نه شوي راغله او دا سړی اوس دا کار کوي که هر کله دا د خپل زړه غوښې وي نو کوم پلار راپاسي چې لور ته کیمره نیسي او دنیا ته یې ښیي او په داسې شکل کې او بیا داسې الفاظ او داسې هر څه خو انشاءالله الله دې خیر کړي زموږ چې کوم وس د هغو د عزت لپاره موږ یو میسج ورته پرېږدو که قبول کو صحیح ده که قبول نه کو بس موږ خپلې خبرې واپس والو د هغو مرضي د هغو خدای او زموږ خدای او زموږ مرضي څه خیال دی همدغه ده څه به وکړو دا ښځې قبلوي خو چې من نه دغه سړی ووځي دغه سړی چې ووځي زما دا سړی ذهن ته نه کوزېږي داودشاه مې بیخي ذهن ته ولکه هر څومره د سید ولی شاه زه خپله هم یو څه ناڅه تجربه به د ژوند دي په غیب او الله پوهېږي په دا سړي دا خبرې مې ذهن ګوره ستا خبرې زما ذهن بالکل تاسو ته کال چا وکړو بالکل زه څه دا وایم چې په دې ښځه کې غیرت نه وي او په دې ښځه کې د غیرت جذبه نه وي نو دې به نه راتلی دې به بیا بدماشي نه کولی دې به بیا کنځلې نه کولی دې به دشمن له جواب نه ورکولی دا په دشمن پسې راپاسېدی نه لکه نورو دشمني خو نه ده خو چې څوک یاد دی کې بس په هغه پسې راشي اورې په دې خاوند کې دونه غیرت نشتی دا بله ورځ چې وایي زما نه یې ګیره خرول ګوره دا لا څنګه خبره ده چې زه جنکو بوتلم او بس زه څه ویم وایسته وخاندي او زه پیر یم او پاټکی به و او مخبرو ته ولاړو د مخبرو توهین یې وکړو د پاټکي توهین یې وکړو د ګیرې توهین یې وکړو په هغه کې بیا خلک راپاسي په موږ باندې بد وایي نه وروره ته وګوره که نه دا توهین د څه کېږي دا توهین د پاټکي کېږي زما د خوږ د نبي د سنتو کېږي دا توهین زما د خوږ نبي د ګیرې کېږي د هغو د ښایسته سنتو مبارکو کېږي دا توهین د مسلمان کېږي د مسلمان د کلچر کېږي دا توهین چې دی نو دا د اسلام کېږي دا توهین د پښتو ژبې کېږي دا توهین د پښتو کېږي نو په دې خبرو باندې که چا صحیح سوچ وکړو نو انشاءالله چې ښه رنګ به راوړي بس الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او بس یاره که دا کار دا ستا په وس کې ځکه دی که نه چې ته یو سوشل ورکر یې موږ خو چې چېرته په جمعه کې یو ځل فیسبوک خلاص کړو کله خلاص هم نه کړو او ته یو سوشل ورکر یې او دا ښځه که د دې د تجربه دي بس سید ولی شاه که دا ښځه دې ته جوړه کړه چې دا لورې خاوند وکړي زموږ داسې نه دی اوس به ډېر خلک په دې اوس به په دې میډیا کې به ډېر خلک داسې وایي چې یاره ستا خو څه کور نه ده یا خو ستا خو څه مور نه ده ما ته به وایي تا نه به دا پوښتنه وکړي یا لکه ما درته ویلې که نه چې د پښتون داسې یو قوم دی چې یو کس غلط کار د ټول قوم په یادېږي واحد پښتون قوم دی ګوره په دنیا کې چې یو کس غلط کار په ټول قوم په یادېږي دا باید سید ولی شاه ته ومني او باید دا کسان چې اوري باید دا ټول ومني نو په دې باندې ټول د پښتون قوم یادېږي او بل دا تورسرې ده نو په دې دومره پښتانه او بل چا ته ګډېږي هم دې پښتنو ته ګډېږي بل چا ته خو نه ګډېږي او بیا هغه ګډام که داسې موږ ته ګډېږي ویلي وی که نه چې زه خو والله داسې داسې یعنې داسې لباس ما اوسه پورې په یوروپ کې نه دی کتلی زه ډېر پخوانه دلته اوسېږم ډېر وخته نه اوسېږم دلته ما داسې لباس والله نه دی کتلی لکه دا داسې حیران شم که نه نو په دې سونیا شاه مې بار شته دی خو په دغه ډول شا که د منځه کې وځي دا ښځه به دا جلبوت به بالکل ستا د دې خبرې پورې ما ته یو خبره رایاده شوه هغه یو ټپه ده او که شعر دی او که هر څه ما ته دونه پته نشتي خو هغه که دې خیال کړی ویلي دي وایي میپل ستا په تماشه دی ای د قام پیغلې سرتورې او دا چې ته ورته ګډېږي هم د دغه خلکو خورې صحیح ده نو زه راته دا وایم که یو سړي دا سوچ وکړو چې یو مسلمان د بل ورور دی چې الله وایي چې چا کلمه ویله یو کلمه ویونکی د بل ورور دی نو مسلمان ته دا ویلي
چې یو سړی غلط کار کوي د هغه د غلط کار نه نفرت وکړه د انسان نه نفرت مه کوه نو دا خلکو ته ډالۍ وایي چې دا چې ته ورته ګډېږي هم د دغې خلکو خورې صحیح ده لاله نو که موږ داسې سوچ وکړو نو انشاءالله چې برابر به شي هر څه دا د اسرار صاحب شعر دی دا که د سید علي شاه که دا د مکمل یقیني ورته جاړي ډېر یو درد دی پکې ما اورېدلی دی او دا بلکل لکه زه په خپل ځاني هغه خبرې اورم وروره او هغه شعرونه چې په کوم کې د هېواد پرمختګي یا د ملک دپاره یا د قوم دپاره یا د مضبوطیا نو ما دا خبره لته کوزه کړله حالانکې زه شاعر نه یم وایي مې پر ستا په تماشه دی وایي د قام پېغلې سرتورې دا چې ته ورته ګډېږي هم د دغه خلکو خورې او زه اریان په دې یم چې نن زه خپله خور په پرده کې ساتم د بل خور ګډوم د بل له خور نه انټرویو علم د بل په خور باندې شعرونه ویم د بل په خور ډانسونه کوم د بل خور د شپې په یوه بجه ګرځوم او د هغې نه پس زه یم دا زما خور ده نه دا زما خور څنګه زما خور ده زما خور په کور کې ناسته ده زما خور پناه ناسته ده زما خور په پرده کې ناسته ده او زه خلکو ته یم پردی لور راوباسم چې دا زما خور ده نه 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 د دې نه شاته یو راز کېدی شي د دې نه شاته یو راز کېدی شي چې بلکل دې له زه د خورۍ او د مورۍ رنګ نه ورکوم ستا وروره ستا رسوئ زه ستاسو ټیم نه خرابوم ډېر قیمتي سړی د هرې جمعې په شپه به ټیم راکړي زما ټیک ټاک ته به هم راځي انشاءالله رابطه به بحال کوو د خیره سه لاول زه نیم وروره لاول زه نیم اوس زه پوره شوم اوس چې زه په کوم ځای ورځم او چیلنج چاله ورکوم که نه نو زه به لکه د غر چیلنج ورکوم څنګه لکه د غر چیلنج به ورکوم لاول زه نیم اوس زه روغ یم نو تاسو زما ورونه یئ او زه ستا په وساطت بیا هم یم چې د ټولو افغانیانو نه چې ما څه ویلي بخښنه غواړم سره یم بخښنه یې جوړه لاسونه ستا په وساطت که نر دی که ښځه ده که ماجر دی که ماجره ده که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی په ما پسې مرګ را روان دی ما له پلار اجازت نه راکوي ما له ډېر خلک اجازت نه راکوي خپل قوم خپل خاندان خپل پښتانه د سعودي عرب مسافر وایي په دې قسمه کې رسه موږ مینه نه کوو زه د ټولو ستاسو د خلکو نه بخښنه غواړم سریام بس جوړه لاسونه غټه خبره ده انشاءالله پیغمبر كل بني ادم معرض هر انسان وخت کنه او خو بده بیا غي کنه چې یو انسان خطا وکي او بیا خپل خطا ته خوي او انسان ساو کیږي تم ګناګار زم ګناګار ټول ولکه سوګم پر هر سړی د ګناه سره مخ دی او الله دې موږ تاسو د حضورونو کې د امین او محبت او خاص تور د پښتنو ترمن د الله د رضا لپاره پیدا کی الله دې چې موږ تاسو یو بل په سپکونو کو ولا سبلیشه ډیر زیات موږ شاته پښتانه موږ ډیر زیات شاته چې پښتون ګور مسافر دی نه مخې ته وځو انشاءالله مخې ته وځو دا مې عهد دی شپه ورځ چې موږ کومه پرمختګ کړي شپه ورځ په غلطو کارونو کې موږ به اوس شپه ورځ پرمختګ کوو د ښه کار دپاره د سکول لپاره د دین دپاره د سړک دپاره صحت دپاره د ورورولۍ دپاره والله چې ښه رنګ به راوړي شپه ورځ موږ لیوني یو موږ له خوبونه نه راځي شپه ورځ به د ورورولۍ دپاره پرمختګ کوو انشاءالله ښه خلک به مخې ته راوړو غلط خلک به شاته ولو دا رسه زما وعده ده ښه سړی به مخې ته راوړو غلط په شاته پرېږدو دا مې رسه وعده ده انشاءالله انشاءالله دا مې رسه وعده ده ګورئ چې کومه رنګ راوړي چې کومه لایني انشاءالله ضروري دغه به صحیح ده وروره یو پیغام دی کوم دی ټول پښتنو ته دا تقریبا یو 200 کسان دي بس پښتنو خپلو کې ټول دښمني تربګنې دي شیونه تېر شي راځئ د اول چې د ځان پرمختګ ګوري د خپل روح پرمختګ وکړه د خپل پښتون پرمختګ وکړه ان شاء الله ته به خپله به مخکې شي یو شی په اتفاق شي په اتحاد شي ظلم بغض کینې دا شیونه د عزیز ولی تربور ولی دا مې تربور دی او دا مې عزیز دی او دته کمه نه ویم د دې خبرو نه تېر شي او که دا خبرې که نه نور به هم شاته لاړ شو او دا علت دی چې ډېر اوس که دلته زه څه ویم که نه سید علي شاه چې په ټول یورپ کې به دا ونه وایي چې زما تربور دلته تربور څوک نه پېژني دلته دا خبرې څوک پېژني اوس به ډېر خلک په دې اعتراض وکړي دا خو بې غیرته خلک دي نه دا مونږ چې غیرت کوو د کومه مونږ داسې مونږ څه وکړه دا څه دا مونږ کې غیرت هم شته نو مونږ څه وکړه یاره دغسې غیرت خو زمونږ نه دی په کار غیرت مونږ سټونه مات شو نو داسې دی چې
خپلو کې سره برداشت وکړي. خیر دی یو به زیاتې کوي بل به چې دی لږ بعضې وخت چې دی په معمولي خبرو کې خو دې پېښور کې ګورم معمولي خبرو باندې 6 کسه 7 کسه د یو کور نه مړه شي 3 کسه مړه شي هغه یوازې مړه شي بچي هم خوار شي ښځه هم خواره شي. نو خپلو کې سره ښه اتحاد وکړي اتفاق وکړي برداشت وکړي. کله به یو ځای ته کوي کله به بل ځای ته کوي په مرګونه مه کوئ. ولا سخت دردېدلي او دې نو بس ټول فوکس او ټول دغه چې زموږ اساسي فکر باید په اتحاد او په اتفاق او په برداشت باندې. نو بس سید ولی شاه خوشحاله شوم چې تاسو سره مې په لایف کې برخه واخیسته او بیا هم دې ټولو اورېدونکو ته او ستا کورنۍ ته زما بیا هم د دې لایف او دې اورېدونکو ته نو الله خوشحاله لره الله آباد اوسئ صحه او عزت وساتل کې آباد اوسئ. انشاءالله د هرې جمعې په شپه او په ورځ باندې به مبارزه کوو ټیم به راکوئ او ټیم به درکوو انشاءالله. هر هغه سړي چې اخلاق لري او صحیح سوچ لري صحیح پیغام لري د هرې جمعې په شپه باندې یو خپل پاڼه به چلو او راځو یو خپل اواز د دنیا ته به شیر کوو انشاءالله. خیره سه صحیح شو الله انشاءالله الله کور مودان د الله په امان الله مبارک ساتئ خوشحاله اوسئ الله مبارک. زما چې څونه ورونه یې ورونو